نو طالبانو په ورځ د قیامت به قرآن په مسلمانانو انسانانو وریځه وکړي چې ای رب دما زه مهجور پرېښودو درېمه، ای رب دما د دوی په مابین کې فیصله وکړه. مدرسو کې هم زه پرېښودلی یم، مدرسو کې هم طالبانو زه نه ویلمه، زه هغه کتاب ومه چې همدغه مسلمانانو زه ویلم او ما تر اندلسه ورسول، ما تر چینه ورسول، ما د دنیا تر ټولو اطرافو ما ورسول، او چې زه پرېښودلمه قاضي حمدالله ته شروع سول، هغه علوم یې رواج کړل چې هغه یونانۍ فلسفه وله، زه یې پرېښودلمه. نو ورځ تر بلې نه د ذلت کندې ته را روانې راځئ چې موږ بیا په قرآن عمل شروع کړو چې قرآن څه راته ویلي چې موږ خپلو ځای ته رسېږو که نه رسېږو. تاسې په دې فکر وکئ دنیا کې په علمي میدانونو کې نوې کلیات پوهنځۍ راغللې او هغه پوهنځیګانې په کفري نړۍ کې د پوهنتونونو د جامعاتو برخه وګرځېدلې. یو له هغې نه طالبانو د ژورنالیزم په نامه باندې یو پوهنځۍ راغلله، که نه د ژورنالیزم د خبریالۍ د رسنیو په عنوان باندې پوهنتونونو ته یوه کلیه راغلله، یو پوهنځۍ راغلله، په هغې کې انسانان علوم زده کوي. د څه دپاره یې زده کوي طالبانو ورونو؟ دغه علمي پوهنځۍ هغې په خاطر چې د ده د پوهنځۍ له لارې نه د خپل فکر انسانان په دې پوهنځۍ کې وروزي، داسې وروزي چې خپل فکر انسانانو ته ورسوي، خپل فکر باندې خلک خبر کړي. نن طالبانو دنیا کې 3 قوې دي چې خپل فکرونه په مخ بیایي. مثلا اسلام 3 قوې لري چې اسلام په مخ بیایي 3 قوې به معنوي قوه. معنوي قوه خو طالبانو موږ تاسې ولیدله د استشهاد قوه چې وه، معنوي قوه. نظامي قوه، نظامي قوه خو هم طالبانو چې دا موږ پرې غږېږو هره ورځ. او بله طالبانو اعلامي او رسنیزه قوه ده. انسانان باید داسې قوه تیاره کړي چې دا رسنۍ څه دي طالبانو ورونو د دې له لارې نه په دښمن حملې وکړي. دا هم ډېره مهمه ده. خو د اسلام او د مسلمانانو دغه قوه فلج ده طالبانو ورونو. دا قوه د خاورو سره خاورې ده. دې قوې ته په اسلامي امت کې هېڅ توجه نه کول کېږي. طالبانو ورونو زه خبر درته کوم، رسول صلی الله علیه وسلم 14 کاله په مدینه کې کومه قوه استعمال کړه؟ دا رسنیزه قوه. دا قوه باندې رسول الله کار وکړ. 14 کاله جهاد یې نه کوه، ګوره نظامي قوه نه وه. 14 کاله رسول الله صلی الله علیه وسلم رسنیزه قوه. ټول عرب خبر سول او نبی علیه السلام ملګري پیدا کړل. این په مدینه کې ملګري پیدا سول. مکه کې خو څه کوې؟ رسول الله طالبانو ورونو دغه رسنیزه قوه چې ده دا نظامي قوې ته لاره هواروي. کله چې ته په یو جې باندې جنګ شروع کوې تر ټولو نه مخکې باید ته څوک وکړې؟ هلته رسنیزه قوه فعاله کې، له رسنیزې قوې نه وروسته بیا ته هغه فعاله کې څه ورته وایي؟ دې نظامي قوې. ځکه هلته چې دغې رسنیزې قوې په واسطه باندې ملګري پیدا کړې، هس له هغه نه به ته بیا نظامي قوه نه کار اخلې. ځکه چې هلته ملګري ونه لرې ته هېڅ شي هم نسې کولی. ته اوس مثلا که تاجکستان ته لاړ شې جهاد وکړې هېڅ شي هم نسې کولی، ولا ته له سرحد ور واوړې که نه. ځکه تا هلته رسنیزه قوه نه ده استعمال کړې، ته چین کې نسې کولی. هلته رسنیز ځکه تا سره ملګري نه درېږي. اما دې خوا ته چې فکر وکړې هلته رسنیزه قوه په پښتو باندې لګیا ده، نو بیا که ته ورتې جهاد هم هلته کولی شې. نو د اسلام یوه لویه جبهه چې نن علماو معطله کړې ده هغه رسنیزه قوه ده، دا هم د جهاد قوه ده. دکتور صلابي یو کتاب جوړ کړی طالبانو هغې کې لیکلي دي، ما خبر واورئ. هلته یې داسې لیکلي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. دا قوه طالبانو نکره راغلې چې نکره راغله نو دلته الله داسې وایي 3 واړه قوې تیارې کوي. رسنیزه قوه تیاره کوي، معنوي قوه تیاره کوي، نظامي قوه. خو رسنیزه قوه خو تیاره که، داسې تیاره که ترهبونه، داسې رسنیزه قوه چې دښمن ترې نه ډارېږي که نه. تاسې فکر وکړئ طالبانو ورونو، کله چې امریکایانو تاسې خو نه پو یادېږي خو ما سره دا خبر واورئ طالبانو ورونو، امریکایانو چې کله په افغانستان اشغال شروع کو، له اشغال نه اولینۍ هغه شروع کړله رسنیزه قوه شروع کړه. دا د غلامۍ رادیو څه د طالبانو اوس هم شته، دا د غلامۍ رادیو یې فعاله کړه. د امریکې او د بي بي سي رادیو 3 واړه د افغانستان ته فعالې کړلې. دی چې فعالې کړلې څو ورځې جنګ شروع نه و طالبانو خبرونه شروع شول. رسنیزه قوه وه. اولینۍ وار چې امریکایانو په کابل باندې وکړو طالبانو ورونو، په اولینۍ وارونو کې اوله شپه باندې وار کوي، ما په یادېږي اولینۍ وار طالبانو د رادیو سټیشن باندې ودید. لکه رسنیزه قوه یې فلج کړله چې خوله فلج شي چې مورال انسانانو ته ور نه کړل. تېر امارت کې 13 کلن جهاد کې مونږ یې نه پرېښودلي رسنیزې قوې ته. ګوره طالبانو به چېرته رادیو سټیشن جوړ کړه، هغه به هم ګرځنده و، بیا به یې طالبانو پیدا کړه کشف کړي، بمبار به یې که نه یې پرېښوده، له منځه یې ووړ. نو چې ته په دې پوهېږې چې رسنیزه قوه دا ډېر مؤثره ده، ډېر تاثیر کوي او ډېره مؤثره او تاثیرګزاره ده. دا د کفر نه دښمن نه یې وپېژنه چې څومره ډېر تمرکز یې په دې باندې کو. خو بیا هم
تایید نه دي ورته کړي. مونږ په دې ټول نظام کې طالبانو تر اوسه پورې ګوره یو خو وایو چې په ټوله دنیا کې داسې نظام نشته ده، خو په ټوله دنیا کې خو صحیح ده داسې نظام نشته. علم ته ولې بیا شار؟ ولې د ژورنالیزم په نامه باندې مونږ په پوهنځي کې خپل ثبت نه داسې ملګري نه لرو چې هغه د ژورنالیزم میدان ګرم وساتي؟ لا که اوس یې پیدا کوو حکومت ته ولې مو د اول نه په دې باندې کار نه کوو؟ ما تاسې ته ویلي وو طالبانو ورونو مونږ تاسې سیاست کوو، حکومتولۍ کوو. حکومتولۍ کې باید د اړ میدان نه مونږ خلک ولرو. د قاضي او د حمدالله ملګري یو ته ولرو کله دې ته ضرورت پیدا کېږي. د ژورنالیزم د اعلام او د میډیا ملګري باید ولرو، داسې تکړه تکړه ملګري. خو یو دانه مونږ درلوده د بیح الله مجاهد غوندې یو دوه درې مو نور درلودل. نو ولې مو طالبانو ډېر نه درلودل؟ ولې مو دومره ډېر نه درلودل چې دا ټوله تشه پې باندې ډکه وای؟ داسې ډکه وای دا اوس یو طالب راځي کله دې مجلس نه وي غږېدلی نه شي. هغه اصولو د ژورنال دا یو پوهنځی د طالبانو ورونو په دې کې 4 کاله 15 کاله پس له 12 نه دی کې علم زده کېږي، هغه اصول زده کېږي. راځئ دلته ناستو طالبانو ورونو اسلام مه ناکامه کوئ، اسلام په مخ باندې بوځئ. د اسلام دپاره یوه لویه قوه چې هغه اعلام و رسنۍ ده مه یې پلجوئ. داسې چل وکئ لمدغو طالبانو نه یا مو خپل ورونه دې ته تیار کړئ چې 12 نه فارغ شو. و ژورنالیزم چې د هغه علم ده هغه قواعد دي، هغه قواعد دوی جوړې کړي دي، تاسې له سره جوړې کوي. یعنې رنګ هغه روح تاسې ورواچوئ. د ژورنالیزم نه دې نه بعد که محصل راوځي نو به طالبانو ورونو هم به ژورنالیست و خبریال وي، هم به اسلامي روحیه لري. خبره صرف روح کې او ما تاسو ته مقدمه کې خبر کړې وه. نو دا ډېر به موږ په ټولنه کې داسې خبریالان ولرو چې د موږ هغه غږ او د موږ خبرې او د موږ فکر به خلکو ته نشر کوي او وایو به یې ورته. طالبانو قرآن ته نه د ملایانو کتاب نه ده، قرآن کې د ژورنالیزم عقیده هم دغه آیات څه ده؟ اوس زه تاسې ته وایم طالبانو ورونو د قرآن کې ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کومه ده ژورنالیزم؟ دغه د ژورنالیزم خبریالي ورته ګوره. د علم د ژورنالیزم یوه قاعده د طالبانو ورونو د ژورنالیزم د علم قاعده داسې ده کله چې یوه پیښه وسوله پیښې ته باید حکومت په خپل وخت جواب ووایي. طالبانو په خپل وخت چې جواب وویلې دا جواب ډېر مؤثر واقع کېږي. خبر باندې پوه شولئ؟ اوس ګوره طالبانو ورونو ته چې حکومتولۍ کوې په حکومت کې یوه پیښه راغلله هغې ته به په وخت باندې جواب وایې. که جواب ونه وایې طالبانو ورونو دې وخت وایې تا وایې دا جواب ما مخکې کړی ده هېڅ مؤثر نه واقع کېږي. او که بیا یو کال بعد وکړې هم مؤثر نه واقع کېږي. د رسنیو قانون دا ده کله چې یوه پیښه وسوله حکومت چې هغې ته جواب وایي بیا څه وخت جواب وایي؟ خپل وخت جواب وایي. اوس طالبانو ورونو دا د رسنیو قاعده ده. همداسې کېږي ګوره چې خبر راتي همغه وخت کې متصل څوک ویل کېږي پکې. نو اوس تاسې غوږ ورته نیسئ. کاپیرانو دا سوال وکړ چې الله قرآن ولې لکه نور کتابونه یو دم را نازل نه کړي؟ ګوره چې د ژورنالیزم په قاعدې ورې ځان پوه کړي بیا د قرآن په هغه ښه پوهېږئ. کله چې پیښه وشوه د حکومت نماینده یا هر څوک چې غواړي چې هغه جواب وکړي په جواب یې خپل بخت باندې وشي خلکو ډېر ښه اطمینان هم وشي غلی شي اشار و شور یې ورک شي قراري جوړه شي هېڅ خبره نه وي که نه خلاصه شي خبره چې جواب یې ویل شي. اوس کاپیرانو دا سوال کو ولې نبي علیه السلام ته الله عز وجل قرآن لکه مخکیني کتابونه یو دم را نازل نه کړي؟ نور کتابونه تورات یو دم نازل شو، نور کتابونه یو دم. الله عز وجل وایي که یو دم یې نازل کړي وای بیا د ژورنالیزم له اصولو نه خلاف راتله. قرآن داسې معجز کتاب ده چې باید د ژورنالیزم له اصولو سره موافق وي. که چېرته قرآن یو دم نازل سوی وای ټول قرآن هلته یوه پیښه په ټولنه کې څه وای مثلا قیسه د هغه نازله څه وای څه ورته وایي د لیعان قیسه راغلی وای چې هلال ابن امیه راغی الله ورته ویلي چې قرآن خو ما مخکې تیار نازل کړی دومره ډېره اوقعه چې قلوب الناس نه ګرځېدله خو الله عز وجل د قرآن داسې نازل کړ کله چې په ټولنه کې پیښه وسوله الله به دستي خبر راولېږه. څنګه ټول قرآن هم داسې نازل سوی ګوره کله به چې الله عز وجل په ټولنه کې یوه خبر راغلله که د زهار مسله به پیښه سوله دستي به الله د زهار ایتونه را نازل کړل. که په ټولنه کې به د حد قذف مسله پیښه سوله دستي به طالبانو ورونو هغه الله نازل کړ. پرون صورت نور کې هغه چې عمر رضی الله عنه ته سړی ورې دروازې ور وټکوله که نه نو هغه وخت کې دستي الله هغه وخت کې قرآن پیښه چې وسوله طالبانو خلک خبر کړو ګونګوسۍ شروع شو دستي به الله عز وجل توک را نازل. اوس طالبانو الله عز وجل وایي قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. علامه دکتور صلابي وایي واعدوا لهم ما استطعتم من قوتات دښمن په مقابل کې رسنیزه قوه تیاره کوي خو څنګه رسنیزه قوه طالبانو ترهبون به عدو الله مطلق طالبانو دفاعي حالت قوت حالت وي که د هجوم د حمله مدافع حالت. نن طالبانو ورونو موږ رسنۍ لرو خو دا رسنۍ طالبانو مدافع رسنۍ نه ده
دا مدافع رسنۍ دي، هجومي نه لرو طالبانو. بله ورځ یو ملا له غرب نه غږېده، وایي د امارت په ضد باندې هغه د څه ورته وایي، د امارت په ضد باندې وسلوال جهاد روا ده. بېګا یو بل کافر ویلې چې تراویح چې دي دا په اسلام کې بیخي شته ده، دا بدعت ته نه رسول الله کړي نه قرآن کړي دي. یو کافر بدعتي ده طالبانو چېرته په اروپا او غرب کې اوسېږي، خو دی افغانی. نو طالبانو هغه دا خبره راوکړله، دلته دی موږ دغه اسلامي نظام جوړ کړی طالبانو په یوه قوه باندې لګیا یو، ډېر قوت ته به یې ورسو. خو دغه رسنیزه قوه طالبانو دا هم د اسلام په خپرولو کې او د کفر د خلو د ماتولو کې یوه ډېره لویه مؤثره هغه د څه ورته وایي. دلته ملا دې ته لګیا د ویډیو روا ده که ناروا، ته دا پرېږده یوه ملا دا نن عصر وګوره، نن که د دښمن له طرف نه میډیا او تلویزیونونه بند وای، که تا ویلي وه یوه خبره وه نن اسلام له منځه وړي، حملې در باندې کوي. ګوره دا یاد ساتئ طالبانو ورونو که رسنۍ فلج وي د موږ او د کفر رسنۍ خو څومره ډېرې راخلاصې دي، دلته به ورځ تر بلې نه هره ورځ به لسو پنځه نفره د رسنیو له لارې نه دوی د موږ خپلوي. نو چې خپل یې کړل طالبانو بیا یې د موږ نه خلک ونیول، صحیح د وطن به د تا په لاس کې په زور به دې نیولی، اما خلک به ټول فکرن د چا وي. نو خو طالبانو دلته خو یوه حمله نه ده که نه، یو استعمار خو نه ده، وطن به د تا په لاس کې وي، اذهان و فکرونه به یې د رسنیو د لارې نه د چا مستعمروي، د غرب طالبانو. یا الله خاطر وکړئ دلته ناستو طالبانو نور خو یې نه مني، هغوی ذهنونو دې خبرو ته فکر نه رسېږي. اوس تاسې ته وایم که راتلونکي کې الله عز وجل تاسې ته قیادت و مشري درکړله، دا یو لوی اصل ده په اسلام کې چې تاسې رسنیو ته دعوت ته د دعوت سنګر په اسلامي امت کې فلج ده، هېڅ ځواک نه لري، هېڅ د یو چا په سترګه نه ورته کتل کېږي. کاشکې مو نن دغه د دعوت او د رسنیو سنګر هم فعال وی. دا چې کله فعال سوی وی طالبانو ورونو، ایما خو خپله فکریه دا د طالبانو، زه تاسې ته وایم لا نخاف فی الله لومة لائم، ایما خپله داسې فکریه وه طالبانو ملکه امارت الله راوسته. دا سینما ته د طالبانو سینما ډمتوب نه ده، ټول مشکل له تا نه جوړ ده. ته چې سینما واورې لوڅه ښځه دې ذهن ته راځي. سینما یو علمي ادراک ته عقل دی طالبانو، خو روح دوی راچولی ده په لوڅوالي هغه راغلی څه ورته وایي. تعریف یې داسې سوی چې خلک سینما واوري څه معنا، لکه تاسې په ټولنو لرو ټولنه کې چې مکتب واوري څه معنا، کفر. خو روح تا نه ده ورچولی، مکتب کې مشکل نه، د روح کې مشکل ده، روح ته ور واچولی. سینما سره طالبانو سینما کې دا ویډیوګانې او دا فلمونه جوړول هغه علمي هغه یې دلته ورزده کېږي. ما خپل داسې فکر و، ما ویلې که الله عز وجل امارت راوسته دغه سینما او تیاتر کې چې کوم افغانان روزېدلي دي دا به موږ راواخلو، یو اسلامي او فرهنګي مرکز به یې جوړ کړو. داسې اسلامي او فرهنګي مرکز به یې جوړ کړو دغه سینما. موږ په افغانستان کې څومره ولایتونو کې چې کوم جهاد تېر سوی، تاسې که فکر وو بېګا د غلامۍ یوې رسنۍ خبر خپور کړی، دومره مې په زړه درد راغی. وایي دغه اوومه ورځ درېیمه ورځ که دویمه ورځ د روزې وه، وایي په دې ورځ باندې طالبانو هغه عسکر شهیدان کړي روزه ماتې ته ناست وو. داسې حالت کې هغه خبر خپور کړي طالبانو ورونو چې افغانانو په زړونو کې د طالبانو په ضد او د نظام په ضد درد را پیدا کړي. که دا مسلمانان وایي روزه کې خلک، نو طالبانو ورونو صحیح ده یوه پېښه به داسې سوي روزه ماتې وخت کې خو چانس برابر سو. دوی څومره ظلمونه وکړل، دغه سینما او دغه فرهنګي اسلامي مرکز کې روح موږ پکې اچولی وای. طالبانو ورونو د قندهار نه رانیولې، د هلمند رانیولې، له بادغیس رانیولې تر کونړه پورې، تر نورستانه پورې، افغانستان په لوګر کې، په میدان وردګو کې، افغانستان په فراه کې، هر ولایت داسې یوه قهرماني او داسې نادره قیصه لري طالبانو چې ته به ورته حیران سې، داسې نادره قیصه لري. نو چې دا قیصه طالبانو جوړه سوې وه او د فلم لا درس نه جوړه وه، ډېره علمي جوړه سوې قیصه وایي طالبانو ورونو. نو دا قیصه چې ډېره علمي جوړه سوې وای، زه به یوه لنډه قیصه درته وکړم طالبانو ورونو. یو شی چې د کندهار نه راغلي ما سره مېلمه و، ما ته ویلي وایي موږ په نوزاد کې د هلمند په نوزاد کې هغه 2008 وو دغه وختونو کې د جنګ مسؤلیت له ما سره و. یا داسې چل سو چې د ما یو ملګري ووایي د هغه واده و، نو بیا ما ته ډېر کلک سو چې ته به م واده ته راځې. خو هلته مونږ ښځې کړې وې. دا کیسه به داسې درته وکړم طالبانو، لنډه به یې وکړم چې انسان زړوي چې زه هغه ته لاړلم څه ورته وایي، ده سره لاړلم وایي. دی ډېر کلک سو چې ته به راته راځې. ما ورته ویلې چې زه تا سره لاړ تم نو دلته دا ښځې پاتې کېږي دښمن حمله ونه کړي. ویلې نه دی به را سره تی واده ته ورسره لاړلم. دی مخکې تللی و، زه پسې ورغللم. چې ورغللم نکاح م ورته وتړله. چې نکاح م ورته وتړله وایي ما ته زنګ راغی چې امریکایانو په ښځو باندې په نوزاد یې ښه اولینی وخت ده ما عملیات شروع شول. وایي زه ډېر داسې په تیزي باندې موټر کې کېن، دوی مې پوه نه کړل. ما ورته ویلې زه خو نکاح خلاص زه درځم. زه وایي چې په موټر کې مې ځان هلته ورسو چې د دې موږ خطونه را مات نه کړي. وایي چې زه خپلې ښځې ته مې څنګه ځان ورسو چې مخابره کې یو چا غږ را باندې وکړ چې نوم خو یې د ده له ما نه ویر سو چې هغه شهید سوی ده. او زه چې راوتلم ورته مې ویلې چې ګوره 3-4 ورځې به ته له کوره نه راوځې. ویې راته ویلې نه راوځم.
زه چې راغللم چې زه مخابرې ته هغه مخابره باندې غږ راباندې وکړو چې ما ورته ویلي څه وایې ته هغه داسې هغه لفظ ویلي ما هغه کوستېزن خو هلته واده کې د واده مې ورته راوړه هغه دلته چې کې وي نه شي څه وایې ما ورته ویلې غږ مه کوه ته چا باندې کوم چې جنګ ته مو دوام ورکړه زه چې ورغلم دی شهید پروت وي بیا مو دی راواخیست ما موټر کې واچو چې څوک خبر نه شي مې د ځان سره هغه کړه هلته اول لاړلم دې ښځو ته مې ویلې ځکه ښځې خو ټولې هغه دي واده د ناوې ده نو داسې مشران کې څوک د کور مشران مو خبر کړل د هغې نه وروسته مشرانې ښځې خبرې کړې کرا کرا طالبانو کور خبر شو ناوې خبره شوله یعنې څومره د درد نه ډکه قصه ده څومره د افغانانو د همتونو د غیرتونو قصه ده که دا طالبانو د فلم په ژبه راواخیستل چې که نه په تیاترو په سینما کې اوس دا مقابله ده ته نه شې کولی چې باندې کې دا یاد ساته اسلام مه پې باندې مغلوبوه نو که دا اوس ډېره مسلکي همغسې صحرا وي همغسې جنګ وي همغسې صحنه وي چې بیخي لکه دا فلمونه کوم لیدلي همداسې علمي دې فرهنګي مرکز ته کار وشي او دا طالبانو په امریکایي ژبه انګریزي فرانسوي اردو په ټوله ژبو باندې خپره شي او په دغه فلم کې طالبانو د اسلام نعره خپروي د طالبانو په اسلامي امت کې به دا خو ته نه د نوزاند یوه قیصه وه د لوګر بله قیصه راواخله د پکتیا بله راواخله د پکتیکا بله راواخله چې د افغانستان تقریبا اولنی جهادونه له خوست پکتیا نه چې شروع شو د وزیرستان بله راواخله نو د وزیرستان خلک چې نن د الحاق فکر ته روان دي دی چې د دوی هغه راواخلي او طالبانو ورونو دلته په امت کې بیخي به څوک بل فلم ویني نه ځکه یو پرله پسې بل راباسه د ټول شل کلن افغانستان څومره قیسې دي طالبانو ورونو یوه قیسه خو نه ده په زرګونو زرګونو قیسې دي دا ټولې قیسې د فلم په ژبه راواخله د امت ته یې خپرې کړه که نه د افغانستان امت ته نه ازبکو ته یې د ازبکو په ژبه خپره کړه چې نور هم دا لمنه اوږده شي چینایانو ته یې د چینایانو په ژبه همدغه فلم خپور کړه ته یې ګوره چې اسلامي امت به څومره وزرونه وکړي طالبانو زه لیونی سوی یم او زه چې تاسې ته کومه خبر کوم زه معقول نه غږېږم طالبانو ورونو که الله دې مونږ په سترګو پردې راوستي ما دا مقصد و طالبانو چې تر دې باندې خبر نه وم دا مې فکر هم نه کو طالبانو ورونو چې د ترجمې حق هم نه لري و طالبانو ورونو بیا به سړی څه ووایي طالبانو چې اسلامي امت په څنګه نه ناکامیږي ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم خو زه یې تاسې ته وایم طالبانو ورونو که هغه انسانان هم داسې روزل سوي وایي داسې فکر ورکړل شوی لکه ما چې اوس تاسې ته درکړو راتلونکي به تاسې له همغه فرهنګي مرکز نه د اسلام په ګټه باندې یو لوی فن اخیستلی لویه ګټه به هم ترې اخیستلې وه د اسلام به هم نظامي جبهه روانه وه هم به تبلیغاتي و رسنیزه جبهه روانه وه اسلام به څومره خپور سوی نن به مونږ هېڅ مخالف نه درلوده نن به ټول خلک د مونږ د فکر انسانان ول دي به کار برابر وو خو طالبانو ورونو ما مخکې درته ویلې قرآن کې شته قرآن کې د رسنیو قانون شته اما چې مونږ په ژورنالیزم کې هېڅ ملګری نه لرو هېڅ ملګری طالبانو مونږ په هر ژورنالیست چې تاسې وینئ طالبانو په بده سترګه ورته ګورئ ځکه روح مونږ نه ده ورچولی خدا یاد ساتئ تاسې ته هم دلته وایم تاسې چې راغلي طالبانو ورونه دغسې به نه یې راغلي خامخا به دلته د یو علمي فکر ځان سره وړئ او کېدلی شي طالبانو په ټولنو کې داسې کېږي کله کله هغه علمي فکرونه طالبانو بیا ودرول شي دې ته هم فکر وي که نه ټول وخت په ټولنه کې داسې سوي دي چې کله یو فکر چې انسانان خلکو ته وایي چې چرګ زمن خو نه یې د باز زمن یې والوځئ که نه دلته چرګو سره چی کوئ چې ګرځئ نو دا انسانان د طالبانو بندول کېږي داسې یو خبره ورته راوړل کېږي چې د ټولنې په ده باندې بې اعتمادي راسي چې د خلک ترنه ټول شي خلک ورباندې راټول نه شي خو طالبانو ورونو ما تاسې ته وویلې په ورځ د قیامت په ډېر زه د تاسې نه پوښتنه کوم زه یو هم طالبانو تاسې په سوولو کسان وي اسلام د درد مې یو خبر درته ورسوله چې د اسلام د ړنګېدلو ډېر عوامل دي مونږ خپل لاس کې خپله مو ړنګ کړی ده دا یوه خبر شوه یو فلم چې طالبانو ته نه دغه ما چې کومه کیسه درته وکړه ته نه په دې جوړ شوی وای او ډېر داسې غمیزه جوړ شوی وای د ښځو او د سړیو صحنه وای طالبانو ورونو زه وایم په دې ټولو افغانانو کې به څومره لوی انقلاب راغلی قسم زه درته په رب قسم کوم چې 1 میلیون افغانان د مخالفین به د موږ د دغه فلم په وجه طالبانو د موږ د فکر ملګري شي ول ولې نه کوو بس ملا دې ته فکر ده چې هغه د کفي ویډیو ناروا نن د نن وخت دا ضرورت ده د نن وخت دا ضرورت ده ما ته راوښیه هغه طالب چې غټ موبایل ونه لري ما ته راوښیه هغه شیخ چې غټ تلیفون ونه لري دا طالبانو ناشونه د نن عصر کې د عصر مطابق د دښمن سره مقابله و څنګه کوکنار تیر شل کلن جهاد کې رواول وخت ضرورت دی و که نه ټول افغانستان کې د امارات عواید له همدغې نه ول که نه ول خو د وخت ضرورت ناروا څنګه روا سوي ول طالبان ټیک شمالیه طالبانو اسلام کې ناروا ده په څلورو مذاهبو کې ناروا ده نن طالبانو د وخت ضرورت ته علماوي د جواز فتواې کړي کوي نه د باندې د وخت ضرورت ته مالیه هم ناروا ده طالبان او د وخت ضرورت ته چې حکومت نه چلیږي د حکومت نور عواید کمزوري وي اسلامي حکومت له خلکو نه دومره ټکسیات او مالیات راخیستی شي چې نظام ټیم چلی ناروا یې روا کړی که نه د وخت ضرورت په خاطر باندې نو چې زه د وخت ضرورت خبره کوم نو بیا زه نه یم ناامیده زه تاسې ته وایم د بازانو بچیو د باز غون بازانو ته ورته دا هلته پروازونه وکړئ ستړی نه یم طالبانو نه ستړی کېږم خو یوه خبر درته کوم تاسې ته دا فکر زه در کوم چې تاسې وکئ تاسې نه مخکې بل قرن چې تاسې نه مشران دي طالبانو نه مونږ پاته
که هغوی ته په مدرسو کې دا فکري مربیانو ورکړي وای نن به موږ له دې بحران سره نه طالبانو ورونو کاشکې مې کتاب نن راوړی وای رانویر سو طالبانو ورونو علامه سید جمال الدین الافغان په افغانستان کې اولنۍ رسنیزه مجله ګوره طالبانو حکومت کې داسې هوښیار افغانستان کې بیخي مجله چاپ پېژندله نه اولنۍ مجله چې افغانستان کې چاپ شوې شمس النهار نومېدله طالبانو د امیر شیر علي خان په زمانه کې چې دا د افغانستان یو له واکمنانو نه و چې کله انګلیسي استعمار موږ کېدی طالبانو واکمن و امیر شیر علي خان په نامه باندې امیر شیر علي خان ته دوی یو فکریه ورکړه عین د امیر دوست محمد خان په وخت کې ورته غږېده سید جمال الدین الافغان چې ګوره دا مجله ډېره مؤثره ده دا مجله ډېره مؤثره ده اخر کې د امیر شیر علي خان زمانه کې ومنله نو طالبانو ورونو دې مجلې ته شمس النهار ویلي طالبانو دی طالبانو به یو تحقیق یې کړی د سید جمال الدین الافغان یو عنوان یې جوړ کړی جریده په نامه باندې عنوان ده زه ډېر لږ لاندې درته وایم طالبانو تاسو بیا ما سره پوهېږئ خبر باندې هغه زمانه کې چې تلویزیون و میډیا هېڅ هم نه و تنها مجله وه داسې چل کېده طالبانو تاسې ما خبر واورئ دی وایي دا ورځنی ژوند ته ده نو ما خو ویلي ول چې انشاءالله تاسې ما په خبر پوهېږئ نو طالبانو ورونو داسې چل ته وایي دی وایي دا ورځنی ژوند د خلکو څه ده ټول خو طالبانو اوس تاسې طالبانو مجبور یې چې ټول په اسلام را متمرکز دی ځکه دلته ناست دا بازار کې انسانان طالبانو دي مسلمانان د جمعې په ورځ چې ملا خبره ورته وکړي هماغه یې لږ په ذهن کې بیا کرا کرا بیرته تېروي بیرته طالبانو اوس مثلا یو سړی یو تجار ده څوک د بل شي تجارت کوي څوک د بل څوک د بل څوک د بل دا ټول انسانان لږ طالبان دي په ټولنه کې خو که نه د دین طالبان خو لږ ډېر انسانان څوک دي دغسې مصروف دي په نورو کارونو نو طالبانو چې دوی په نورو کارونو مصروف سي نو طالبانو فکرونه له اسلام نه همېغې خوا ته ورټولېږي او هغه کارونه اکثره طالبانو کفر په لاس کې اخیستي وي د ورځني کارونه نو طالبانو ورونو له اسلام نه تاسې فکر وکړئ طالبانو تر څو پورې کوم خلک چې ډېر ګرځېږي طالبانو د هغوی هغه اسلامي بڼه طالبان یو بل نه وه نو دی وایي تاسې داسې چل وکړه چې په جمعه کې یا په 2 جمعو کې یوه مجله جوړه کړئ د مجله کې داسې جالب مضمونونه راوړئ علما ښه علما ورته مقرر کړئ چې هغه ښه مضمونونه دوی وګوري نو چې ویې کتل دا ښه مضمونونه مثلا یو سړی د تجار په دکان کې ناست ده دکانداري کوي خو دا مجله ده ته ورسوه چې ور ودې رسوله ده طالبانو لږ وکتله نو ده غوښتل چې د اسلام بعضې شیانو نه وځي او چې هلته یې وکته مضمون ډېر خوند یې ورکړ بېرته طالبانو اسلام ته متمرکز دا څومره انسانان چې غواړي د صراط المستقیم نه لرې لاړ شي ځکه ورځنی ژوند یې همداسې روان ده که نو چې دی دا مجله وګوري طالبانو بېرته به په دې راټولېږي او مجله داسې جوړه که طالبانو ته په اهدنا الصراط المستقیم د قصه پکې راوړي او مضمون راوړي بېرته به دلته راټولېږي څومره مؤثره سو طالبانو اوس مثلا زه د هغه ته چې وختلم دا د دوبۍ کې برج خلیفه ته کوم منزل ته چې زه لاړم هلته طالبانو قرآن کوي په ټولو ژبو قرآن کوي تفسیر معارف القرآن کوي طالبانو نور بعضې تفسیرونه او کتابونه نو کالته یو کاپیر هم ورسي دمه کوي دا کتاب راواخله کېدی یو دم یې الله په د لږ وخت د مطالعې په وجه باندې څوک بدله کړي فکر بدل کړي طالبانو راځئ استفاده وکړي نن طالبانو د بازارو خلک دا یاد ساتئ نن د بازارو خلک دې تلویزیون یې طالبانو بیخي ژوند نه کېږي بلکل یې ژوند نه کېږي نو چې کینی طالبانو تلویزیون ځان ته چلاندوي نو که د تلویزیون طالبانو موږ د انسانانو د ورځني ژوند دپاره څوک مؤثر وبلو طالبانو بله ورځ یو تلویزیون ولا مشر یې دلته څوک رالېږلي روزه نه یو 2-3 ورځې مخکې چې موږ سره ته د روزې ځکه ته هغه څوک یې چې خصوصا په پښتنو قشر کې ای خواته او دې خواته دې خبرې ډېرې مؤثر نو که ته موږ سره په دې کې برخه واخلې هناک قول هکذا که نه نو دا طالبانو ورونو اسلام ضعیفه کول حسبنا الله ونعم الوکیل ما چې طالبانو ته نه تاسې ته خبرې کړې وایي او که دغه تاسې د ما چې تاسې راغلي او ما تاسې ته کومې خبرې کړي طالبانو تاسې د دې خبرو نه متاثر شوي یعنې دا مو فکر ده چې طالبانو کومې معقولې خبرې دې پرې راواوړئ نو که طالبانو دا خبرې په لکونو انسانانو اورېدلې وای طالبانو د اسلامیزم فکر ته اسلام راتلونکي ته به څومره لویه ګټه رسېدلې یو مولي صاحب د غزني ولایت مفتي د ډېر ښه عالم دی موږ د مقدمې درسونه وو نن یې په اسلامي کې یو اوږده لیکنه راته کړې چې تا دې په مور پلار الله برکت واچي دا دې موږ کومې خوا ته بولي دا دې څومره لوی فلسفي بحث ویلی طالبانو ته چې تا په مقدمه کې د نصاب په اړه خبرې کړي دا ولې موږ په دومره لوی سرداب کې موږ څه وکړو ته مه کوه نورو ته یې ورورسوه دا فکر ورورسوه نو تاسې نه بغیر چې لکونو انسانانو اورېدلی وي طالبانو څومره انسانانو ته به ګټه رسوي زه له خپلې خبرې تېرېږم نه طالبانو ورونو زما خبر دا ده اسلام یوه لویه دعوه د اسلام یو لوی سنګر چې فلج د طالبانو هغه دعوه د دعوت پوهنځی نن په ټول افغانستان کې نشته د دعوت پوهنځی طالبانو په ټول اسلامي امت کې د دعوت پوهنځی شته په ټول اسلامي دنیا کې د دعوت پوهنځی شته افغانستان کې دعوت خو دا معنا نه ده هغه ته راجیب څه مولا یو څو مزخرفې خبرې ضعیفې خبرې کوي پیر سي چا ویل لاسونه مچو کول نشته دا دعوت نه ده محترمه دعوت خپل اصول لري دا ځان ته مستقله پوهنځی ده دنیا کې د دعوت انسانان
کلونه عمر تېروي چې هغې باب ته راځي بیا طالبانو د هغوی خبرې ځکه د خپل مسلک له لارې نه وي طالبانو په ټولنه ډېرې مؤثرې واقع کېږي ټولنې ته ډېر لوی مؤثریت پیدا کېږي انشاءالله طالبانو ورونو تاسې جمع زه موږ دا عهد کړی د طالبانو ورونو چې قرآن دپاره او دین د اسلام دپاره چې کوم علوم ګټه رسوي هغه څنګه کوو را ژوندي کوو یې را سره ووایي را ژوندي کوو به یې که نه را ژوندي کوو به یې آفرین نو طالبانو ورونو ژورنالیزم په اسلام کې شته ده او رسنۍ دا چې طالبانو ورونو رادیو موږ په لاس کې راواخلو تلویزیون په لاس کې راواخلو دا تلویزیونونه څومره ډېر دي دلته په کابل کې غربي نړۍ چې دلته راغلي او په سوونو تلویزیونونه یې جوړ کړي که مؤثر نه وی ولې کوله راځئ او د موږ مؤثریت ډېر د طالبانو ځکه لاندې خط یې لږ اوبه غواړي چې د تلویزیونونه موږ روح یې موږ ورواچو بس نور د دوی خپرونې کوي چې د تلویزیونو ته روح موږ ورواچو طالبانو روح مو چې ورواچو ته یې ګوره چې په دې ټول افغانستان کې به د امارت څوک مخالف پیدا نه شي باندې چې څومره انسانان دي موږ به مخالف پیدا نه شي ټول به موږ د فکر دا خو څه کوي چې دا تنا موږ خو د دې غم نه خورو طالبانو دغه کیسې مې چې درته وکړله دا چې په نورو ژبو باندې چې د نورو ژبو انسانان به موږ راخپل کړي خپله به امتونه راجګ سي وایي موږ غواړو که موږ دعوت وکړو مثلا بلوچانو ته او تاسې بلوچانو ته خوشحالېږئ مه طالبانو دوی کمونستان دي فکران چې دا کوم جنګ کوي دوی فکران کمونستان دي طالبانو نو که ته هلته فکر وغځوې راتلونکي لس کلو کې به اردو زبان کردان هر ژبو ته یې چې وکړي هلته به انسانان داسې راټول شي داسې انسانان به پیدا شي چې هغوی به خپله وایي چې دا څومره ښه اسلامي نظام د موږ یې غواړو هغوی به خپله موږ ته به مشکل نه وي هغوی به خپله خپل نظام چپا کړي اسلامي نظام هغه وزرونه به خپاره کړي ټوله دنیا به بیا یو بل اسلامي نظام وي نو هغه لاره چې د اسلام د خپرولو لاره د هغه خو